افغانانو ته د برېښنا له برخې تازه اقتصادي و مهم خبر راغی. عبدالباري عمر وایي د 550 میګاواټه برېښنا په ظرفیت 14 لویې پروژې پرانیستل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت په نږدې راتلونکي کې د 550 میګاواټه برېښنا په ظرفیت سره د 14 لویو پروژو له پرانیستل کېدو خبر ورکوي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې په بېخبرۍ نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې نن سبا د نړۍ هیوادونه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د تولید په برخه کې میلیارډونه ډالر ورکوي، خو پر افغانستان حتی بشري مرستې پرې کوي. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر وایي د برېښنا په برخه کې دا اوس نړیواله ټولنه زموږ ګاونډیو هیوادونو ته په سلګونو میلیونو بلکې په میلیارډونو ډالرو ورکوي. موږ بخیلي نه کوو، نور دې هم ورکړي، خو نړیواله ټولنه چې شعار یې بشریت دی ولې نن افغانان بشر نه ګڼي. عبدالباري عمر خپلو خبرو ته په دوام وایي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره د برېښنا د تولید په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته شوي، هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ پاملرنه ورته نه وه شوې. نوموړی دغه راز ټینګار کوي چې هیوادوالو ته د ډاډمنې، پاکې او منظمې برېښنا د برابرولو په موخه برېښنا شرکت په 14 لویو پروژو چې په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي کار کوي. ښاغلی عمر زیاتوي په نږدې راتلونکو میاشتو کې به تر 500 میګاواټو پورې داسې پروژې افتتاح کړو چې هغه به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې وي او د هیواد د برېښنا له عمومي شبکې سره به وصل کیږي. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفي الله احمدزی هم وایي د برېښنا شرکت عمومي رئیس او مشرتابه پلاوی تل په دې هڅه کې ده چې موږ باید خلاوې ډکې کړو. د دغې خلا له ډکېدو سره موږ کولی شو په کابل ګاونډیو ولایتونو او ان تر کندهاره 20 ساعته برېښنا ولرو.